बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राځئ چې نن کیما او کشنار ډیر په اسانه طریقه باندې پاخو کو. هغې دپاره به موږ نیم کیلو د چرګ کیمه والو. که تاسو سره د غټې غوښې کیمه وي او که د چرګ، بیا به داسې وکړو چې درمیانه سایز یو پیاز به والو، نری نری کټ شوی به ورکې واچو، او د ټماټر پیسټ به 2 د خوراک چمچه ورکې واچو. که تاسو سره ټماټر پیسټ نه نو یو ټماټر وړکې وړکې کټ کړئ او ورکې واچوئ. بیا به ورکې اوږه او ادرک ټکېدلی به ورکې یو ټیبل سپون دا د خوراک چمچ وي دا به ورکې واچو، او تیل به ورکې د کپ 3 حصه واچو، او بیا به ورکې بیسیک مسالې نیم چمچ مالګه شوه یا حسب ضرورت ورکې اچولی شئ، کورکمن پوډر نیم چمچ او دڼیا پوډر یو چمچ، بیا ورکې زیره، ثابته زیره نیم چمچ ورکې واچوئ، او دلکړې مرچکې نیم چمچ یا حسب ضرورت ورکې واچوئ، او بیا به ښه ولړئ. 4-5 منټه یې ښه سره کړئ تر هغې پورې چې د دې رنګ بدل شوی نی. د دې ډېر زیات ټیسټ او دا ما په لومړي ځل پخه کړه خو ډېر زیات خوند و، ټولو ډېر زیات خوښ شو. ده کیمه دا د 4-5 منټو کې ښه ښایسته پخېدو کې شوه. اوس به ورکې نیمه پیاله اوبه واچو او ښه به ولړو، 1 منټ 2 به ولړو چې دا ښه ویشېږي، او بیا به ورباندې سر بندو. دا د کیمه بس په یشېدو راله. اوس به ورباندې سر بند کو او په کم ګیس باندې به 4-5 منټو ته کیدو. 4-5 منټه بس چې ما چیک کړه کیمه داسې ښایسته سره شوې وه، او اوس به ښه ولړو. بیا به ورکې د کچنار پلیانې واچو. دا ما سره نیم کیلو کیمه وه او نیم کیلو کچنار و. کچنار ما ښه ووینځل او بیا مې ښه صفام کړل او دې کې مې واچول. دا به 4-5 منټو ته موږ په درمیانه ګیس باندې ښه سره کړو او میکس کوو به یې داسې. څلور 5 منټو ته دا ما ښه سره کړل. اوس به ورکې نیمه پیاله ماسته واچو او دا به ښه ولړو. د لړنو نه پس به دا موږ بیا په کم ګیس باندې 5-6 منټو ته یا تر هغې پورې به پخوو چې تر کومې پورې دا فل پاخه شوي نه وي. اوس به پې ډکن بند کړو او 5-6 منټو ته به په کم ګیس باندې کیدو او تر هغې پورې چې بس پاخه شي. دا د ډېر ښایسته پاخه شوي دي. اوس به ورکې 2-3 شنه مرچکي واچو کټ شوي، او نیم چمچ ګرمې مسالې پوډر به ورکې واچو. بس 1 منټ ته به میکس کړو او بیا به سرو کړو. بس هغه ښه ښایسته پاخه شول. اوس یې چې دی نو تنور روټۍ سره یا بازاري روټۍ سره وخورئ، ډېره مزه یې ده. که تاسو د ما دا ویډیو خوښه شوي نو لایک، شیر او سبسکرایب کړئ. د الله په امان.